अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीना वालो, उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي. دوستانو نوی ویډیو کې درته هر کلی ویم. دوستانو تازه خبر مخه ته راغلی د نجیب حفیظ چې کومه په سوشل میډیا باندې ډیره مشهوره ده په ټیک ټاک کې او هر سړی پیژني. دوستانو دا غي غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو چې هغه کې هغه برمنډه د یو سړی سره خبرې کوي او غپ شپ کوي او غلط کار ور سره. دوستانو که تاسو زموږ دا ویډیو چری ګوري نو زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ د مکمل معلومات نه خبر شئ چې نجیب حفیظ کوم حرکتونه کړي دي. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته به اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي. دوستانو نجیب حفیظ چې کومه ډیره مشهوره دی په سوشل میډیا باندې او د ټیک ټاک هم استعمال داغي والا غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو چې هغه کې دا دغه د بل سړی سره غلط حرکتونه کوي او غپ شپ ور سره لګي او د دې جامې نشته او بربنده دی. دوستانو تاسو په دې ویډیو کې خپل هم قتل شي چې دې څومره غلط حرکتونه کړي دي. الان کې دا یو سوپر سٹار دی او د دې په سوشل میډیا باندې و نامه دی غوچون کې داسې غلط حرکتونه کړي او دا ویل کېږي چې نجیب حفیظ چې کوم دی دا د افغانستان سره تعلق لري او د دې په وجه باندې دا ډیر زیات غلط حرکتونه کړي دي ځکه چې دا د پښتنو نامه بدنامول غواړي. داسې حرکتونه کړي دي چې دا حرکتونه بالکل پښتانه نه کوي. دوستانو تاسو په دې ویډیو کې په خپل قتل شي او په تصویرانو دوستانو ډیر زیات غلط حرکتونه کړي دي. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.